پلاره څه سوچ وړې دا سوچ کومه چې بیا نو دا د پوخو مزل نه شو په دې یو ډاکټرانو نه کوي خو زره فرق پکې را نه دی دغه سوچ زه مو وایم که موږ دواړه د دنیا نه فاني شو نو د خدا به څه کېږي هغه دی راغلی چې داسې ولې راته برن برن کوې ها د چا زوی ستا پلار یم که نه بچې او دا چې د سره ناسته ده ګلې ماتابه دا څوک ده زویا زه دې مور یم اوس ما پېژنم نه شرم او حیا ختمه شوه نه پلاره ته چې پردو جنکو سره ناست یې نو که د دې جنۍ پلار درنه خبر شي نو به څه وایي بچې دا زما ښځه ده ستا مور ده زه خو به ورسره کښېنم وایي زه خو به ورسره کښېنم زما ښځه ده پاڅه پاڅه بیا نن دا ته څه کې ته خو نور هم خراب کړې نه زه تا نه تپوس کوم نه ته زما د مور سره ولې ناست یې زه ستا مور سره کله ناست یم یا بچې غلی شه زویا غلی شه دغه ته لرې پې کېناستمه بس دی آیا سوړ په حیا نه پوهېږئ خو خیر زه به ستاسو خوښ شم تاسو زما مینه لیدلې ده خو تاسو زما د سر سپږه نه ده لیدلې چې څومره روبدابي ده یا خدای زما غالب بیا بار وته بیا زیات خراب شوی دی څه کار راځو نو ګوري بس الله دې خیر کوي نو تاسې ما ته وګوره یو تمانچه ده درسره په پټه دیواله یو تمانچه ده درسره هېڅ درسره نشته تاسو به مخلول څنګه ګرفتاروئ طریقه زده کوئ طریقه په دې طریقه به یې ګرفتاروئ الټه ټوټه الټه ودرېږئ ودرېږئ دا مخامخ کور دی دا مخامخ کور دی اول زه ورځم او مخلوقان ګورم یو سړی دی او یو زنانه ده هر وخت یې په کټ کې ناست دي او لکه توتیان یې خپلو کې مخلوقې ورکوي مخلوقان دي مخلوقان دي دا کمال دی راځه راځئ به اول به در کومه بیا د ګلاب مورې زه لږ بار زما غالب ګورم چې چېرته دی ورځ تر ورځې ما زه خرابېږي ودرېږه وایي زه ځمه په خپله مزه دی ته باید ستا د پلار راج دی ته زما نوکر یې نوکر یا زویا دا څه څه دی دا ستا پلار دی دا پلار په داسې نو ما ته پته ده چې په زړو چپلو دې په د کبریانو نه اخیستی دی مخلول دی مخلول په کوم ځای یې ټاکه غورځولې ده نو پرېږده یا زویا دا څه کې پلار ته ته غوږه نیسي څوک هم د پوزې نه ونیسه غوږه مې پرېږده ورېږه مخلول دی دا غلطان دی راځه غوږه مې مخلول مې د پوزې نه نیولې کوم دي مخلولانه دا دی دا پولنډۍ مې ورسره ناسته ده
دواړه ګرفتار کړه دواړه خو چې کله هم زه ګورم که نه په دې کټ کې به لا چې د مینې محبت خبرې به کوي بوځه حوالدار صاحب دا پاگل دی پولنډۍ وي ما ته وي پاگل دی ما ته وایي تاجدار صاحب دا زما زوی دی مغزو کې فرق دی راشه ورته زویم شوم نه تا سره څه ثبوت یم چې زه ستا زوی یم اوس ما ترې کېیم پاسه ورسره بوځه باندې ته زور دبا فیصله کو پاسې خبره خو واورې بوځه خو چې کله م راشم او نو ګورم به دواړه به په دې کټ کې ناست د مینې محبت خبرې به کوي چې کله م راشم دې ما چېرته بل ځای کې وي خو نه لیده لکه د توتاګرو به یو ځای ناست وي زه م ورپسې ورځم تاجدار صاحب ګوره تاجدار صاحب دا زما زوی دی پاگل دی غریشه دا زما مور او پلار چېرته یې روان کړي دي تاڼېداره د قانون په جامه کې سړي خورا دا ته جوړ ده پته نشته چې زه څوک یم دومره ګولی ودیولمه دومره ګولی او دومره ګولی چې ته به وایې بس او زه به یم په والله کې بس کړم دا زما مور او پلار دې چېرته روان کړي دي الله شکر دی زما د زوی مازغه ښه شو لکه تا خو وایې چې دا مخلوق ده او بله پولنډۍ وي ده نه نو تا زما په خبره باندې عمل وکړه ته به زما په خبره عمل کې زه به ورته یم چې د دریاب ته ورودانګه نو ته به وردانګې ستا په عقل کې خپل عقل نشته ای بس زما مازغه مه خرابوه زما دا مور او پلار پرېږده ګینې خبرې ښه دی زه خو واقع چې مازغه ګډوډ ځئ بېګناه به خلک رونیسئ بېګناه به خلک تاڼو ته بوځئ تا ګورې ما وردي دې اچولې ده ګینې ما به تا سره خبرې کړې وې وردي مه اچولې ده ګناه نه ګناه او نه څه بس خلک بوځئ داسې څومره ښه ځوان دی خو د مازغو د لاسه ګډوډ دی دا چې ځو شکر دی چې د زوی مازغه مې په ځای شو کنې په تاڼه کې به مو ډېر لوړ خوړلي تاسې زویه اوس خو د مازغه په ځای دي که نه او شکر دی زه خو بلکل ټیک ټاک یم دا چل دی تاسو دواړه د خیر سره لکه توتاګر کو ښه په مینه محبت باندې دلته کښېنئ الله م جوړی کنډه مه مکه او زه به لاړ شم دوستانو سره به لږ بهر مېلو شم ټیک شو مورې او بچې لاړ شه خو د ځان خیال ساته ښه بچې ولې نه زه ورشه زه لاړم زر راځه ښه سړیا هسې شکر دی زوی مې ورو ورو پخه کېدو شو پیدایشي داسې دی انشاءالله ډېر زر به ښه شي کښېوي اکبر خان ښځې راته ویلې چې زوی له واده وکړه د واده سره به دا بلکل ښه شي نو دا څه دومره ګرانه خبره خو نه ده شمشاد زما تربور دی او په کور کې پېغله لور زرغه ناسته ده ته داسې کار وکړه ورشه او خولې بین کړه څه دومره غریبانان هم نه دي تا خو زما د زړه خبره وکړه سبق به ورشم الله څه زبردست راز مې په دماغو کې راغلی عمده یې وخت دی سبحان مستند ځوانه زما هم تا ته خیال و راته ښکاري په تا کې د موسیقۍ جراثیم ډېر وي بالکل ما کې د موسیقۍ نه علاوه د ملیریا او نور ګڼ جراثیمونه موجود دي
زما نوم جغرافیه استاد دی د موسیقۍ په علم باندې زما عبور حاصل دی او ستا د موسیقۍ د عشق سره د عاشقۍ نه زه ډېر زیات متاثره شوم نه مړه بیا خو جغرافیه او معاشرت علوم استاد زه به ستا شاګرد شم ها دا کومه عزت افزایي چې تا ماله راکړه د دې دپاره زه ستا ډېر شکرګزار یم پاګل شوې ما تاله څه درکړي که نسوار وې چې د چا نه درله راوالمه ډېر ټوکمار او زما ټوکمار سړی ډېر خوښي او زما توتاګري ډېر خوښي د کومې جالې نه راپرېوتې ډېر اعلی ډېر اعلی زه به ستا د دې ټوکو نه ډېر زیات مستفید کېږم دوکړی وال درځي اوس به کسان وخورې دنګ 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 بس خداره بس په ملا کې دې راته بېځایه بېځایه ډنټ واچولو پیدایشي توپړي مار راته ایله دې وپېژندم ایله دې وپېژندم شاباش نو بیا خوښه یې نه چې زما سره زما غریب خانې ته لاړ شي اول ته مونږ لږ ریاض وکړو ریاض څوک خنزیر دی ریاض وایي رینا لکه د مرۍ نه سور تال له پوخوالی ورکړو ښه دغه یادې سور تالې یادې نه که نه راځه ما پسې رینا رینا شکر دی مورې دوی خو په خپله ښه دي زموږ د غریبانانو چېرته تپوس کوي یا لورې تاسو خو د موږ نه ښه یې دا وګوره موږ نه دې ښه جامې اچولي دي یاره ترورې مذاق راپورې ولې کې دا خو زما مجبوري ده پرېږده لورې دا خبرې یوه خبره درته وکړمه ته خو هر وخت زما په زړه کې ناسته یې لورې وشي یو پیاله چای وله پخې که نه نه چای ما اوس په کور کې وڅښله لورې ته هم په کور کې نه ترورې دلته خوا کې سکول دی هغې کې استاذ یم زه شکر دی لورې پام خو دې درسره غلط وي که نه یا خورې زه تا له یو خبرې له راغلمه وایه وایه تا ته خو پته ده چې زما زوی ګلاب د مزغو نه دی ګډ وډ دی خو نه د الله شکر دی اوس بلکل ټیک ټاک دی سم دی زه خو یم چې هسې مه خپلوان یم زه د خپل ګلاب زوی دپاره تا نظرګاه غواړم څه ستا لیوني زوی له به زه خپله لور ورکړم شکر دی زما لور له شکر دی مورې دوی خو په خپله ښه دي زموږ د غریبانانو چېرته تپوس کوي یا لورې تاسو خو د موږ نه ښه یې دا وګوره موږ نه دې ښه جامې اچولي دي یاره ترورې مذاق راپورې ولې کې دا خو زما مجبوري ده پرېږده لورې دا خبرې یوه خبره درته وکړمه ته خو هر وخت زما په زړه کې ناسته یې لورې وشي یو پیاله چای وله پخې که نه نه چای ما اوس په کور کې وڅښله لورې ته هم په کور کې نه ترورې دلته خوا کې سکول دی هغې کې استاذ یم زه شکر دی لورې پام خو دې درسره غلط وي که نه یا خورې زه تا له یو خبرې له راغلمه وایه وایه تا ته خو پته ده چې زما زوی ګلاب د مزغو نه دی ګډ وډ دی خو نه د الله شکر دی اوس بلکل ټیک ټاک دی سم دی زه خو یم چې هسې مه خپلوان یم زه د خپل ګلاب زوی دپاره تا نظرګاه غواړم څه ستا لیوني زوی له به زه خپله لور ورکړم شکر دی زما لور له سم پاس ده چېرته انجینیر یا ډاکټر له به یې ورکړم ګورې شکر دی زما په کور کې هر څه ډېر دی که دې ته راغلې اوس په دې وخته دې ځای نه ځه او پرېږده زه جوړې غلط کور ته راغلمه ځه دا ته څه کې مورې دا سوارې پر پنځلسمه رشته ته داسې ولې کې ته په هېڅ نه پوهېږې دا هر څه ستا د ژوند دپاره کوم زما لور خو د کوریکاف شهزادګۍ نه شهزادګۍ زه به دې لیوني نه ورکوم مغزه یې خراب شوي دي ها ورشه اوبه راته راوړه وای کنه وای کنه وای کنه وای کنه وای کنه وای کنه خبر خداره اوس به ته زما د راګ سره راګ ملو او ریاض به وکړي نه اول به سور تالې روړې که نه خو تش به نه روړې یا پکې وریجې روړي او یا پکې حلوا روړي نه هنجاره ما تا ته سور تالې نه یاد کړو سور تال مې ورته یاد کړو سور تال پېژنې واوره اوس نو دا راته ونوایه که نه په دې مې پوهېږه که نه چې دا د چرګې ها یا دی او که د کارغه نه هنجاره دا د سور یو ننداره ده واوره اول دې
چې را مین شه خدای دې بې خوبه څه دا چاته وي دا طوطاګرې ای قربان او مور دې پخ کړي الوګان او په خلطه کې لړمان او در سره د شیطانان کله او دواړه خوري به کدوانه طوطاګرې تا زما خپلې موسیقۍ پورې خندا کېږي پاسه درته وایم طوطاګرې دې سګینې په سیتار ده نه دا خبرې وام مړه زما ګورو به بچو ګورو به زما تیرې ناته دا څه په بد ذوقه واوري مونږ وی چېرته شاګرد اعظم بم شي زما د مخ پوزه به شي پته نه وه چې د کوزې سخنک دی ګلابه دا ته ما ولې ولیو مچان درنه شړم ته ما پسې ولې راځې نه کنه ته کنه نه زه به تا پسې روان یم چې ماشي دې نه چیړي د مور دې مونږ ته راغلې وه نو سپی به دې ورپسې کړی و نو لکه د چرګوټي به یې لوړه تېره کړې وه خدایا مور خو دې وایي چې ته ښه شوې یې او که نه ښه شوې ده که نه ماشه یې خوړلی و کور ته ځه ښه نه زه به تا سره ځم ټیک ده ما سره خو ځې که نه زما د مور په مخ کې به زیاتې کړتې نه کړې ښه په سړیتوب به ودرېږي دا سړیتوب د چا زوی دی دا زما د نیکه زوی دی لیونی دی نیکه دی لیونی شو السلام علیکم مورې وعلیکم السلام میم دا دې ځان سره څه راوستله څنګه یې بینجو ترورې بینجو غږی و که نه وګوره دې لیوني دی زما لور غوښته وایي چې سم شوی دی وایي چې سم شوی دی وایي دا څه کې ګلابه بینجو ګورم چې ټنګ اواز کوي او که نه شابه ووځه زما د کور نه ځه خپل کور ته ځه وځه زما د کور وځه وځه بنیاد دې وځه ویم تا ته ویم وځه زما د کور نه وځه کله تا ته وایي وځه لیونی شوي زه دواړه ځو ځه ځان ته خبرې کوي کور ته ځم ما کله راوستې مورې لار کې را روان وم چې وینې ته م راپسې شو راپسې ما څه کړی وې نه زه وایم ځان سره دې جوخته کښېنئ زه به زویله چېرته بل کور کې جینۍ وګورم نه نو دا زرقا کومه داسې شپاړسم پاس ده خو لسم پاس ده که نه مور ته هسې چنټرمیانه جوړه کړې ده زه به یې ډاکټر له ورکوم زه به یې انجینر له ورکوم غریبې دی یاره غریبې ولې غریب پیدا کړي خو چېرته مالداره به پیدا شوې وې که نه زه چلېږه ماغو یې بیا کار پرېښودو دا خو زه هم وایم که نه چې ماغو دې کار پرېښودو یا زویه څه وایي درته څه وایي دا مور درته څه وایي اورې که نه منډاڼو دا ستا مور ده زما مور نه ده ځه ماغو دې کار پرېښودو نه پوزه لکه د مچ تا ته تلې ده مور زما شوه یا زویه ورکه که نه جواب ورکه که نه چیلم ټوپی یاره دا غریبې نه دی په خدای اعتبار کې سم د چیلم ټوپی ده یا ګلابه تا ته وایم د زرکا غوستوله تللی ومه د کوره یې راوشړلمه نو زه خو ورغلی وم که نه ما ته خو ویلې چې مور او پلار ته به دې چې رښتې غوښتو دپاره دې راشي او ته هم ورسره راشه بس سوچ به یې کړي که نه چې لور له مې هسې بله رشته نه راځي نو رشته به راکړي یا زویه مازدیګر به ورشو داسې کیفیت څه نه شرمې ښه محترم تاسو څنګه ایثار کړم خپله مدعا پر راګ ملتاني کې بیان کا زه چې موسیقي او سندرې زده کول غواړم نه دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده خو دا راته ووایه چې تا په لیبارټرۍ کې د خپلې وینې ټیسټ کړی دی د څه دپاره ګوره
که ستا په وینه کې د موسیقۍ د غذایت کمی وي خو ته زما سره شاګردي اختیار کړه او که نه وي نو بیا هېڅ ضرورت نشته او جی ما کې د موسیقۍ د غذایت کمی دی سبحان الله اصل کې ګراني شوه آلات موسیقي او د موسیقۍ جرند اخیستل ډېر ګران کار دی چې د موسیقۍ غنم پې غوړه کړې او ځان له د موسیقۍ غذایت پوره کړې بهرحال ته سبا زما محفل خانې ته تشریف راوړه هلته به زه تا ته د موسیقۍ غذایت پوره کړم او که اوس جیله پرېږدې نو چې زه وړاندې سفري شم که لږه دیکه دې راکړه نو مهرباني وي د موسیقۍ سټارټر مې خراب دی موسیقي او سندره خو مې هسې بهانه ده خوښ شوی مې سارے گاما پائے دانی سا سرے نیسا سارے نیسا سرے عبد الاستاذ صبر وکړه دا جغرافیه استاد یا الله دا څه مصیبت ورده برخورداره زه ریاض لزمه او دا ریاض زه په تنې تنهایۍ کې کول غواړم مړه دا ریاض به درله زه د دې شټ نه راونیسم او شټ به دې له بوټو باسم نه برخورداره د اقدام قتل نه به ځان ساتي وایه زه ستا په موسیقۍ کې څه خدمت کولی شم تروري او د ترور محافظه السلام علیکم وعلیکم السلام دومره تریخه او غیر مهذبه سلام خو ما په ړومبي ځل واورېدو خبرې مشر تعلیم استاد مشر تعلیم نه کنه جغرافیه استاد په خوله باندې به یې د موسیقۍ بیماري ووایي مړه که مشر تعلیم استاد او که جغرافیه استاد یې په دواړو د تندر راپرېوځي نن زما کوی دنده زه یم چې ته ما سره لږ لاړ شي چې هلته لږه ګانه بجانه وکړي چې زما کوی دن بختوره شي سبحان الله ډېر بازوق او خطیب راځه تروري او د ترور کمزوري موافظه چې ځو راځه دا دې خوا راځه دې خوا ما پیسیږي تقریبا پړه دی ووري ما پیسیږي تیګه مکې زو یارا وې لا پړه دی ووري ما په پتر باندې دا خوله ماته کما وای ولې دیونه دا لاټین دی وبدزوکه انسانه شاعرۍ کې ورته ډیوه وایي مشر تعلیم استاد دیونه دا لاټین دی او ته چې ما پیسیږي نو تی کله سیزلې هو دا هغه ما ویل کله چې په سلطان کې زما استاد کېدلو شي شرمېدې نه دا په کومو سترګو بیا دلته راغلی وې یا خورې غوسه کېږي سنه دا خو ما ته ګلاب وویلې چې زرکا وویلې زما رشتې له راشئ ما ورته کله ویلي دي دروغجنې تا ته ما کله ویلي چې ما پسې راشي او پیمان تا راته کله ویلي دي بیا ولې راغلی نو زه هم دا سوچ کوم که نه چې بیا ولې راغلی تاسو غوسه کېږئ ولې که رشته نه کوئ مه کوئ خیر دی زما د راګونو سندرو نه مستفید شئ چې د موسیقۍ غذا مکمل خېټې ته لاړه شي تختې ځینې په توپه مولي نه سره خوړو تخته لکه مولا دې تا زما د موسیقۍ په سپږو وخوري څومره په سور کې چې زه تاسو سره تللی وم عمره زه بې سوره راغلم ویم د دې ګلاب د لاسه بې عزته راغلو نو تاسو ته چا ویل چې ورځئ مونږ خمخلو چې ستا په خوله مو اعتبار وکړو راځئ چېرته ځې ودرېږه برخورداره ما ته او ګوره تا زما د راګونو او د موسیقۍ خو ډېره بې عزتي وکړه اوس خو مې د دې جیب بې عزتي مه کوه که نه څه نه څه پکې راواچوه چې زما د دې جیب اوس دا افزایي وشي دا خبره دې لکه د لارې وکړه بلکل ستا خدای بېل خو باسه بلکل ستا خدای بېل خو باسه تا خو زما د جیب او دس مات کړو یاره نو زما د موسیقۍ ازار دې ووه چې همداسې نهر ګرځې تا خدای پاک د موسیقۍ په خوږو اډو پوی مه کړه راځئ توتاګانو راځئ راځئ ما ته چا وې چې تاسو سره ځه رپورټ کوم درج کو اوس به نامعلومه مجرم په سکم ځای کې سر
تحقیقات په پوښتنه کېږي دغسې خلکو نه به تپوس کوو تر مجرمه به ورسېږو هلکه دا خبره یې شوي که ښه راځه چې ځو علیکم السلام یاره ودرېږه ته خو ما چېرته لیدلی یا سر دا هماغه د کلي خان دی که نه کلي خان ښه هغه مور او پلار یې چې د مخلورانو په شکل په ما نیولي وه بلکل هماغه کټویم هغه ما سره ګپ لګولم چې ګپ مې در سره ازاد شي نه نو ولې ستا ما سره ګپ شته او هغه یو تاڼېدار سره نه تاڼېدار به څه یو ته ځان ته تاڼېدار وې ته خو سم چولو خرڅولو والا ښکارې هلکه دا ته ولې خاندې نو چې رښتیا خبره مې وکړه نو خندا پې ورله ورغه کړه یا لکه د بره کلي کې په یو کور ډاکه چولې شوې وه چې دا چا چولې وه چولې وه چا چولې وه دا چولې وه زه ډاکه چولې ده تا ته معلومه دی چا څوک دی چا چولې ده نو دا څه وایې که ډاکه یې چولې ولې نه ما پسې راځئ راځه لکه زه چې د موسیقۍ ړومبی راګ یعنې راګ عشقیه شروع کړم نو دا راګ تر هغې پورې اثر نه کوي تر څو پورې چې د دې راګ محرکاتو دی په حرکت کې نه راوستی دا ولې دی وخاندل او که خامخا خاندي نو بیا په راګ امبلتاس کې خانده ګېډه به دې ورسره پاتې وایه هرنا زه بیا غوږ شم ګوره یوه سندره ده چې واچوه لاسونه په ما باندې دا اوس بلکل غلط وایه ولې که د دې جینۍ لاسونه په سوټو باندې ګنده یا سپیا کې تپي نو بیا خو دا په تا باندې لاسونه نه شي اچولی نو دې ته به وې چې ماچوه لاسونه په ما باندې نو ورشه ووینځه لاسونه په صابون باندې وی نو بیا خیر دی واچوه لاسونه په ما باندې پوه شوې زه اوس تا ته راګې امبلتاس شروع کړم ښځه شروع شه نو بیا واوره دا دی راشه دا دی غږه بویې دا دی او چینه سره کپ لګوي دا د چینه سره کپ لګوي یا لکه دا دی ورشه ګرفتار یې که دې ولې ګرفتار یې نه د ډاکه چولې ده دا سوې د موسیقۍ نه مبرا تاڼېدار صاحب زه ډاکه اچوم خو په راګونو باندې ما ته ته نه وایې چا چولې ده په دغه کور کې په پنډیري کې د غنمو پسې راګونه پراتو دا څه لکه د ماتې باجې لګیا یې په پنډیرو کې راګونه څه کوي دا ناهنجاره ماته د دماغو نه فارغ ښکاري یا لکه دی ټیک وایي بلکل ټیک وایي محترم تاڼېدار پولیسیه دا ناهنجاره مکمل د مضغون اخلاص دی که یقینم نه راځي نو اوس یې دله په راګې پاګلان باندې معلومو معلوم یې که واچوه لاسونه په ما باندې ورونه هم په ده باندې واچوه لاسونه په ده باندې ورونه هم په ده باندې واچوه ولې کتو پولیسیه د دې بلکل د مضمونه فارغ دی دی بیخو ورته دا خو زمونږ وخت ضایع کړو جیب کې دله ساچوم جیب کې دله ساچوم ساچې ګل جانې جی راګي صاحب د ده د مغزو علاج چې کوم دی نو دا ما سره په راګې هندوانه کې شته خو د ده مور او پلار سره ما رابطه وکړه ځکه چې د ده نه راګې کرنسي ما لپاره ډېره زیاته ضروري ده ته بېغمه شه که د کور به ته زه معلوم کړم لوري ویم زما نیکه په هغه زمانې کې د پټکي په پیسکه کې 50,000 روپۍ ګرځولې او نیا مې د خان محمد علي خان لور وه او پلار به مې د دواس په پټاله کې ګرځېده او زه به تا یو معمولي سړي ته ورکوم مورې دا ته څه لګیایي هغه تا د رحمان بابا شعر نه دی اورېدلی وایي کومه ناوې چې په خپله ښایسته یي ته به یې څه کې ښایست د مور او پلار چې ته په خپله څه نه یې که نه مورې نو نیا نیکونه راته څه نه یادې څه چلو شو که پلار مې مړ دی او غریبانان یو په ذات خو اوچت یو که نه دا ځکه خو زما د رښتې دپاره دوکاندار ریډۍ والا بابوګان راځي ځکه چې مونږ هم د هغوی د جوړ یو نه دا نه منم ستا رشته به زه په ښه او په مالداره کورنۍ کې ورکوم څنګه مې چې درته ویلي دي بس ټیک ته زما سکول ته په ما ناوخته کېږي هسې لیونی ده یا الله ته خو مې لور ته چېرته ښه رشته راولې زمونږ قسمت خراب دی یو زوی خدای راکړی دی هغه هم پاگل
د الله په کارونو کې ګوتې مه وه الله خپل کارونو باندې ښه پوهېږي زه ځمه چې بر کلي کې ورته رشته وګورم څو دومره خو پاگل نه دی کله کله خو بیخي سم ښکاري یم وګرځه ګوره که خدای دې واده سره ښه کړي. السلام علیکم ترورې. وعلیکم السلام. بچې څوک یې ما ونه پېژندې؟ ډېره په تپوسونو دلته راغلم. زه د بر کلي یم. د بر کلي؟ ښه السلام علیکم. وعلیکم څنګه بچې ښې؟ راځه لورې کښېنه راځه کښېنه. بر کلی څنګه و؟ او ښه دی خو ماشي پکې ډېر دي. زه استاد جغرافیه رالیږلی یم. د ستاسو زوی ګلاب د هغه دماغي حالات ټیک نه دي نو هغه ما ته ویل چې ما سره داسې راک شته چې د دماغ به پې ځایله راشي. کوم راګي چې سندرې وایي؟ ښه ته چې کم یادې هغه موږ سره د زرکا کور ته تللی و. په راګونو کې ډېر تکړه دی. زه خو وایم چې لږې ډېرې پیسې ورکړې ګوره پوښتې پې پزلو کې. ټیک ده خدای دې یو ځل زما زوی ښه کړي زه به دې ریحانې ته وایم چې راشه وګوره زما زوی ښه شو او که نه بیا به د دې د کس ته زه بل ځای کې وله رشته کوم. ضروري ته سبا راوله توکل په خدای دا کار به مو کوم. ښه ترورې زه به اوس لاړه شم. لورې کښېنه چې خو وڅښه که نه؟ نه ناوخته کېږي مهرباني. ښه بچې ماما کړه ښه. بعضې بیمارۍ ډېرې ګرانو دوایانو باندې نه ښه کېږي. ګوره که په دې راک ښه شو. څه ووایم راک ماته جی محترم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر موضوع به انسان راته ښکاري. وعلیکم السلام. کور مې خپل دی موټر مې شته بس مې شته جاز مې شته خرګاډی مې شته او پیشو مې ساتلې. ډېر ټوکمار ښکاري. پیشو دې هم ساتلې ده؟ او چې کله خرګاډي کې کوچې ستړې شي که نه نو بیا زه د کوچې په ځای پکې پیشو تړم. پیشو د کوچې نه ډېره تیزه ځي. اوس ته ماته دا وایې که نه چې پیشو دله په کرۍ درکړم او که کوچې. نه چې مهرباني زما یو ورور دی انجینر دی د هغه دپاره یو رشته ګورم چې جینۍ ښکلې هم وي او تعلیم یافته هم وي. ها نو دا خبره ده راځه چې داسې کور ته دې بوتم که نه چې جینۍ نه ده سمه سپوږمۍ ده مچان پې د سر اډو کېناستې نه شي ښویږي پې. ولې؟ دا ځکه چې یو ورځ ټول مچان راغونډ شو که نه په خپلو کې میټنګ وکړو که نه او په میټنګ کې دا خبره وکړه چې د نن نه پس به په دې جینۍ د پاسه مونږ بیخي نه کینو ځکه چې مونږ پې کینو نو وښویږو که نه چې وښویږو نو لاندې چې راپرېږدو نو شپې لاسه ماتي او وزر یې بیخي ختمې شوي. ډېرې مزېدارې خبرې کې د خلکو زړه خوشحاله کړي. راځه چې ځو. خو دا خو دغه ته ډیسکاونټ کوي که نه نو کور یې کوم ځای دی؟ او دلته دی زما خیال دې طرف دی. راځه دا وګوره ورته د سهار راسې بار وتی دی نه ورسره د روټۍ غم شته او نه ورسره زمونږ. څه دومره هم پاګل نه دی کله ښه شي او کله پې چپه راشي. دغه دی اوس به راشي ښه کور ته. ای ته جوړین کنده ممشه السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچې دا دې څوک ځان سره راوسته؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. راځه کښېنه دلته راځه کښېنه. دا خان را سره ملو شو ډېرې په ټوکو ټکالو خندولمه. ډېر ښه هلک دی زما ورور انجینر دی او د هغه دپاره رشته ګورم. ده راته ویل راځه درته کور ښیم. ډېر دې خو که لورې هغه چې کومه معجبینو د څوارلسمې د سپوږمۍ غوندې هغه جینۍ مې چې راته یادوله که نه هغه دا ده. ډېر ټوکمار دی. یا لکه دا څه وی او دا ګړینګنې پلار دی. یا خدایه زما دې په توبو توبئ. زمړی ډېر ټوکمار دی. ډېر یې وخندولم. واده مله کړی دی؟ او لورې ګوره مه وله الله شکر دی په کور کې مې هر څه ډېر تیر دي. باقي زما د بچي چې چېرته نصیب لیکلي الله به یوکړي. زما ټوکمار سړی ډېر خوښوي. مونږ کره راشئ که نه؟ او لورې ولې نه ستاسو کور چېرته دی؟ ټاون 3 کې زمونږ کور دی. رحمت علي تپوس وکړئ د انجینر مونږ کره به راشئ. ولې نه بچې زه اوس ورځم. لورې کښېنه که نه. راځه چې اوس درته زه بل کور وښیم.
دا خو مې ته هسې دلته راوستې دا مې مور ده دا مې پلار دی په زړو چپلو مې د کباړیان ناغښتي دي راځه هسې د ګلاب پلار دا جینۍ مې ډېره خوښه شوه کتل دی نه د دې جینۍ ګلاب خوښ شو هغه په پوهې نه ده چې ما زه کار نه کوي مړه غلی کښېنه چې واده وشي نو په خپله به یې ما سره کار کوي بیا راځه شابه منډه کړه منډه کړه کور د دې ځای چې د څوک اوچت کړي دا د دا مخامخ کور دی دا ډېره مهرباني دا مهرباني خیر د ځان سره سنبال کړي کله ناکله خو میلاوېدی شو که نه ولې نه دې خبرې سره زما د خېټې کې لږ ګډوډ پیدا شو که نه بس داسې دی ښه دا مخامخ کور یې ورځه ډېر ټوکې دي راځه راځه لوري په خیر عليك السلام علیکم وعلیکم سلام کینه کینه تاسو کور راته چې وښودو زما ورور دی رحمت علي انجینیر دی د هغه دپاره یو ښکلی او تعلیم یافته جینۍ ګورم دا خو ډېره ښه خبره ده لوري دا خو د نصیبونو خبرې دي تاسو لور شته هو زرکا نومې دی ډېره ښکلې ده تعلیم یافته هم ده د دې کلي خلکو ورپسې ډېرې رشتې راولېږلې خو ما هر چاته انکار کړی دی ما وی چې ورکوم به نو یا انجینیر ته یا ډاکټر ته کوم ځای ده کور نشته څه لوري دلته سکول کې پرنسپله ده ولېږه زه تا ته تصویر ښیم ښه ولېږه زه تا ته تصویر ښیم ښه مېم ډېره به دې خوښه شي ډېره ښکلې ده بچې دا تصویر وګوره ماشاءالله ماشاءالله دا خو ډېره ښایسته ده دا مې وله دې وړاندې هفته کې ویستې وه که ستاسو خوښوي نو زه به لاړه شم او دا تصویر به ورته وښیم بیا به رشتې له راشم لورې هم ستا چې څنګه خوښوي خو بچې څه چای شربت خو به دې کړي وو که نه دا هر څه به زه په یو ورځ کومه لاړم درنه خوشحاله اوسې بچې خوشحاله اوسې په مخه دې ښه یا الله شکر دی چې زرکا موري نو ډېره به خوشحاله شي نو ګنې ښه به شي انشاءالله زما نوم جغرافیه استاد دی ما سره یو داسې راګ دی چې ورته ویلی شي راګې هندوانه لکه سړی چې څنګه هندوانه وخوري او ټټر یې یخ شي دغسې دی چې زما راګې هندوانه واوري نو د ده مازغه یخ شي نه مړه نو دې شروع شه شروع شه ده د خدای خاطر خو نلته اوس هندوانه یاده که اوس ها خرڅوي نو دا ته څه کوې نو ته غلط شي برخورداره دی دا مخوږه لږه بند که راګې هندوانه به ماته شي ونه د چناره ټکې په وربله دا ګنې دا چې ګورم نو پټ پټې خاندلی هیرلا ته چپ کېږې نه چې زه ووایم دا راګې هندوانه نه ستا دې ماته چې دا راګې هندوانه یا مشره زه خو وایم دا کټی مې یو موږي پورې وتړی او دې خولې ته ورته خورې واچوي دې ما ولې دې راګې هندوانې ته نه پرېږي یا لکه ته چپ نه شي کېناستې نو ما ورته څه ویلي دي دې راګې هندوانه وایي او زه ورته راګې بادرنګ وایم دا څه کوي یا بچې غلی شه که نه چې ښه شي بیا درله واده کومه نه ول به دې کیرډي له تا ودوم هلکه خوله په واک کې کا کنده غاښونه درله ماتوم زمړه وی مشره تاسو ما دې راګې هندوانې ته پرېږدئ او که نه یاره که هندوانه وې که نه ستا دې سر له مې را بغوله تا ته خو څه ووایم دا زما اخري ځل دی د دې نه پس به بیا زه سفري کېږم یا لکه ته چپ نه شي کېناستې نه نو ما ورته څه ویلي زه خو دا دې چپ ناست یم د دې خولې نه مې چېرته کش اوښکلي خوله بند کړه واله بس هرنا په سړیتوب باندې نه دی نشي ټیک کېدی پوه شوې مشره ټوله موسیقي راله بدبو ده زرکا لورې جی مورې بچې نن خو نیغه کوټې ته روانې مورې ډېره زیاته ستړې یم راشه دلته
کینه بچې جمهوري تا ته پته شته نن چې درته کومه خبره کوم نو ټوله ستوماني به دې ختمه شي یا مورې دا څه خبره ده چې ستوماني به مې ختمه شي تا ته پته ده ستا دپاره یو رشته راغلی ده او هغه هم زما د خوښې د چا ویم ډېر لوی انجینیر دی او ښه ډېره تنخوا اخلي ښه خانداني خلک راته ښکاري مورې نو څه پې وختې مې په سکول کې په عینه کې کتل ته په ویښتو کې مې سپین لګېدلي وي هم ځکه خو مې خدای واورېدله دورې ته خو کور کې نه وې خورې راغلې وه ما به د ستا هغه 10 کاله وړاندې تصویر وخو ډېرې خوښ شو ډېره ښکلې ده ما ته یې وې ورور ته یې ښیمه بیا به مکمل رشتې له راځو خورې راغلې وه ها زه مورې خدای دې ستا رضا د ارمان پوره کړي خدایا ته موږ خوشحالی راولې شکر دی لالا چې راغلی چې نن ما د خوشحالو ډکه بچی کور ته راوړه نو ته ناوخته رالې ولې ونی ما پوهېږه که نه چې اخر دا څه چل شوی دی چې ته دومره زیاته خوشحاله لالا نن زما د زړه ارمان پوره شوی دی یو منټ خدایه اخر دا نن څه چل شوی دی دا لیونی نن دومره خوشحاله خیر مې درته ښه د نظره کېدې نه وده ماشاءالله دا خو ډېره سمارټ او ډېره ښکلې جینۍ ده خدا راته ووایه چې دا څوک دا زما روندار او ستا کېدو والا ښځه رښتیا ډېره وګرځېدم خو لیدلې مې نه ده چې دا تصویر مې ولیده نو خوښه مې شوه او بله ده چې یو مورې ده که خپم ده نه لاړه شي که نه نو په یو ټاپي هم رضا کولی شي واقعي چې دا تصویر یې څنګه دی که نه او داسې وي نو بیا زما هېڅ اعتراض نشته ښه خوره کوي نو بیا ډن ډن نو هم سبا نه سبا نه یو 2 ورځې پس به لاړه شم نو پوره د رشتې خبره به ورسره ختمه کړم وخوره کوي چې ته خوشحاله یې که نه نو زه سر کې خوشحاله یم او بیا دلته زموږ دیسو مور او پلار خو زموږ هسې خوشحالي ونه دي خو خیر دې کې به د الله راز خو ستا خوشحالي لیدل زما ډېر لوی ارمان هغه ارمان به دې خدای پوره کړي ډېر ښکلی زلمی دی هم هغه خو راته د دې جینۍ کور وښودو ډېر ټوکمار دی داسې دروغ وایي چې ستا به پرې د رښتیا ګمان پیدا شي او ستا خوا دې خوا سړی نه دی ډېر لوی خان دی نو بیا خو ټیک ده یوه خوشحالي نه 2 خوشحالۍ زما خیال دی دې خوشحاله اوس زموږ کوڅه ولیده ښه زه وکړې دا خو شوه اوس داسې کار وکړه خوره کوي چې ورشه او ما له ښایسته مزېدارې چای پخېږه ښه شاباش جغرافیې استاد ورسره وایه دې سره د خوله کې ښه ته اوس په څه پوهېږي دا ما تا ته څه وغږول دې ته راګې وایي که نه وایي دا د نوو شاګردانو دپاره که کم شاګرد دې راګې وایي که نه ته ټینګ شو نو دې لاړو استاد شو کامیاب شو او کم که د دې راګې وایي که نه نه وتښتېدو پوه شه دې ټول عمر له بیا استاد جوړېدی دي نه زه خو به ته جغرافیه ویم ګوره شاګردي نه کې او نه د راګې عملتاز ته فکر شته ګوره د استادانو بې قدري ښه شی نه دی زه ځکه نه ویم چې دا د چې راګ پرېږده او د امبلتاس راګ را یاد کړه امبلتاس پرېږده ما دا ویل چې ته زما خوښې تي دا څه وې ته په هوش کې زما دې عمر ته وګوره او ستا دې راګې عشقیت ته وګوره
توبه نعوذ بالله منها زمانه دې ټول راګونه خطا کړ یاریږه ما چې هر څه زما خوښې هله به دې پرېږدم چې واده راسره وکړي هر بنده د الله نه دا سوال کوي چې یا الله ما د شیطان نه وساتې ما هم د الله پاک نه دا سوال کړو چې یا الله ما د شیطان نه وساتې خو خدای خبر چې په کم راگ کې ما نه غداري شوې ده چې زه شیطان ته شرمنده کړم ای جغرافیه خلاصه ما خوځوه ولې زه تا د شیطان ښکارم څه د چا په تندیم نه لیکلي خو د هر بنده حرکات او سکنات او د هغه ناجایزه خواهشات چې د شیطان په رنګي نو هغه ته شیطان ملعون ویلی شي ته فی الحال تشریف یوسه او بالکل ما یوازې پرېږده نه خو سوچ وکړه خو به رضاني نو په دې به دې ځان ته ما خو ستا نه د راګونو نه علاوه هېڅ هم نه و بیا زه په څه مصیبت واړېدم خان سلام علیکم په خیر جوړ تکړه څنګه لګي طبیعتونه ښه دي ټیک ټاک ښه لګه ما خو که ته پاګل یې ته خو بالکل ټیک ټاک سړی ها خان دا ما د ټوکمار ښکاري او ټوکمار یم دا ټوکو سره لږ بنده چې دی لږ ټیک ټاک یې که نه مازغې لږ کار کوي چېرته روان یو یاره خانه مونږ تللو که چارو ته یو مجرم هم بوتلو بس واپس را روان یو ځو تاڼې ته دا هم ډېر ښه کار وکړو خو نن به ما سره روټۍ خورئ ښه مزېدار چرګ در باندې خورم دا خبره مې خوښه شوه ستا خوښه شوه خو زما خوښه نه شوه نه خان بس ډېره مهرباني مونږ ځو نه 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 مهرباني نه منم ټیک به نن ما سره روټۍ خورئ ګوره خان بیا به شي که نه ګوره مونږ تاڼې ته ځو ډېر کار راته پروت دی ګوره زه اډو نه منه ویم نن به ما سره ټیک دغه چرګ خورئ کینې خدای راسي زه نه خفه کېږم بیا به خلک څه وایي چې دا د علاقې څنګه خان دی زه ټیک ده نو زه چې ځو ځئ راځئ او تاسو ځئ چېرته لکه تاسو ځئ کوم طرف ته ځئ روان چېرته یې جي خان تا راته نه ویلې چې چرګ در باندې کوم موټر دی خیوټو ته اوس غوږ شه وایي چرګ دې دا تا وي راته ونه ویلې زما مازغه خراب دي چې زه به تا ورته چې زه به تاسو چرګ یا لکه ستا مونږ سره ټوکې کېږي ها د چا چا خبره کړې ده دا ګریوان دې څنګه ونیولې وو ګریوان دې وای خوبه سالا خو یاره خان کله سم یو کله پاګل شي دا ولې مکمل پاګل دی بیخي پاګل دی ښه لورې ورور دې خو اوس هغه یوازې زما ورور نه ستا زموږ شو که رښتیا را باندې وې نو ډېر خوشحاله دی دا خو د نصیبونو خبرې دي ګنې ستا نه وړاندې او ستا نه پس ورته د یو ډېر لوی کور رشته راغلې وه زوی جاز چلی خدای څه ورته وي پایلټ خو زرکا ستا د ورور په قسمت کې وه دا زما او زما د ورور خوش قسمتي ده پخه خبره دا ده چې زرکا زما روندار شوه مبارکه دې شه لورې هغه زرکه مې بیا هم ونه لیده لورې د سکول ذمواري په سر ده خو تا ته وایم هغه په دې رشته ډېره خوشحاله ده د ورور تصویر مې راوړی دی دا واخله وګوره ماشاءالله عمر ډېر کم ښکاري 15 کاله عمر دی خو ډېر قابل و د انجینر شو لورې زرکا ته وایم خیم چې هغې مو ویني ولې نه ښه ده ترورې زه خو وایم چې دا واده زر تر زره وکړو زما هم دا خیال دی چې د نیکۍ په کار کې څومره زر تعدي کولی شئ نه وکئ ښه ده زه ځم الله درمانې زما نن یاسمینه لور بختوره که په مخه دې ښه بچې شکر دی خدایا چې زما دې واورېدله جنانه یو تپوس کومه دلته د سکول کوم ځای دا مخامخ ګاډې ښکاري ده
جی جی دا زه وګورم دې سره چې دې خواته کې مخامخ ښه اوکې ډېره مهرباني مورې ته خو ډېره غوسه یې مورې عجیب دی غوسه به نه راځي مورې چې څنګه سکول ته انټرویو کوم ټیچرې به راپسې اواز شروع کړي څوک په دغه ځای نه اواز راکړي هغه د میډم راله څوک په هغه ځای نه اواز راکړي هغه د میډم راله زموږ د ټیچرانو هم دغه انداز شو بچې نو میډم خو څه بده خبره نه ده نه که نه مورې ته نه پوهېږې که نه د هغوی مطلب دا دی څوک راته وایي چې څوک دې کوي نو بله به راته وایي چې میډم څوک دې خوښ نه دي زه څه وکړمه مورې زه خو تنګه شوم لورې هغې در سره ګپ لګوي شرط دې پرېږدي په داسې ګپ باندې او هغه یوه خو راته پکې وایي خدای دې پرېښواسي وایي زموږ د کور خوا د یو کوڼ سړی دی که څوک دې کوي نو چې هغه له دې وغواړو یاره مورې په هغه ټایم کې خو راله ډېره ژړا راله ما ورته زه هیله بل اوس کونډ ته پاتې شوم نو راته وایي چې په دې عمر کې خو به دې یا کونډ کوي او یا به دې بوډا کوي سواری له خو دا نه کوي دا زما زندګي شوه مورې بچې مه ژاړه هی په غوسه وتوږه تا ته پته ده زه به ورته نن د یو خوشحالۍ خبر اورم بلا دې پرېږدي په خوشحالۍ باندې بچې هغه انجینر نو دا نه چې رشته راغلې وه هغه رشته پخه شوله که خیر ډېر زر بلې وادي بچې ته ګوره دا تصویر وګوره تصویر وګوره خفه کېږم او زما لورې خفه کېږم سارے نیسا یا الله خیر خو چې په کومه ځم دا ګل جانه به ما د مخې له راځي جغرافیا استازو او ما نه پټ شو خو خیر ته ما پېژنې او که نه زما نوم ګلجانه دی ګلجانه په لاکو د ځمکې تل کې م رانه خلاص شي زه خو یم راګې پټېدون به وم او په دې دیوال باندې به یې چوف کړم یا الله شکر دی د دې شیطانانو نیانه دې بچ زما په خیال مخته حاله دا ستاسو خیال و چې ته به ما نه پټ شې محترمې ګلجانې بابو ته زما نه څه غواړې مینه ځینې ما سره د دې ستار او د راګون نه علاوه نور رسم نشته دی زما خو په خپو کې دم هم نشته چې په لاره روان یم نو خلک وایي کې جاوه راله ما معاف کولی نه شي نه ما سره به مینه هم کې او د مینې خبرې به م راسره کې او اخره کې واده دا متضاد او د ژوند د بربادۍ دا ټکي دي اخ وایي خیر دی د مینې خبرې به در سره وکړم خو دا د موسیقۍ په روحي روان کې ډېره ناجایزه ده بکواس مه کوه ته خو م راږي خو زه م څه د تا نه کمه نه یم زه به سندره ویم او ته به ګډېږې نه سره زما د موسیقۍ توهین کې زما خبره منې او که نه خو اوس دې خلکو ته ووایم چې دا بوډا راږي په ما باندې د مینې ډورۍ اچوي یا الله دا ما نه کومه داسې سنګینه خطا شوې چې په دې عمر کې مې د حیا نه پاکې مخکې شه ښه به مخکې شو سارے نیسا لورې اوس دې طبیعت څنګه دی ټیک یم مورې بچې سوچونه مه کوه سوچونه نه کوم مورې لورې اوس خو د انجینیر سره پیدا نه شوه اوس خو پکار دی چې ته خوشحاله شې هسې مورې هم چې د انجینیر به زما د عمر نه خبرې وکړه چې زما عمر ډېر دی او بله دا چې دا پته خو ورته نه چې زه ویښتو له رنګ ورکوم نه لورې نه یې د عمر نه خبر دي او نه یې د ویښتو رنګولو نه دا فکرونه مه کوه هی هی مورې دا څنګه خبرې کوي عمر خو په خپله ځان ښایي بچې ته دا سوچونه پرېږده الله به خیر کړي راځه لیونی زه تا نه خفه یم زه تا سره خبرې نه کوم یو څه ځلې خو خفه شه ستا زړه په ما نه خوږېږي دا وګورئ وایي ستا زړه په ما نه خوږېږي نو زما زړه خو نشته نو خوږېږي به څنګه او که نه د زړه په ځای زما پړپوس دی هغه هم د اوښ ته به دې ټوکو نه منې نه شي دا مور او پلار دې رالېږي او که نه نه په ټول به راناخلې او که چټله په 2 روپۍ کلو به دې ټوکو نه منې نه شوې رښتیا خبره درته کوم د رښتې له مې راشې که نه ښه رښتې له
که رښتا نه وي که نه نو 10 روپۍ ګز به یې دنه واخلو او که سړی 1.5 روپۍ زی او که نه دا زی دې چاته وویلي تا ته نو داسې وایه که نه دا دې لاړم نه والله دې خو به ما لیونی کي خیر خو دې که نه خیر دی اصل کې ما نه لګېر شوي وو زه نن تللی وم د زرکا سکول ته زرکا یې نه ولیده که نه اصل ما د راتلو نه وړاندې تللی وم ښه ده چې دې ونه لیده یعنې د هغې په لیدو به هلته کې بېهوشه شوي تاسو چې ما هم نه ده لیدلې خو تصویر یې حل وایي که نه زه خو یم چې دا واده زر تر زره وشي زه هم دا غواړم ور به شم خو تاریخ راته تو وښایه یاره زه خو یم که نه چې یو خو نن اتوار دی نو دا راتلونکی اتوار به ګینې ښه نه یا بسم الله ور به شم خو اوسه هغه تا ته ما ویلي نو ګلابو تا ته مور او پلار را روان دي ویم خدای دې زر راولي چې دا کور راته خالي شي مولانا ته په ما باندې دومره تنګ یې نه ته خو زما نه زړه وویستو ولې ونی تا ته څه پته ته خو زما د زړه په جونګړه کې اوسېږې خفه به ورپسې ډېر زیاتې مه خورئ خو خوشحاله به په دې یم چې خپل کور به دې آباد شي د مینې کور غریبیه معشوقه دې څنګه ده یاره معشوقې زویا معشوقه خو لاړه بوډۍ شوه مړه د دې معشوقې په ځای خو دې که ځان له چېرته چیلۍ اخیستې وی نو ښه به وه چېرته پی خو به یې کول اوچې شونډې ګرځو غرق شو ای ستا خدای بیخ وباسه ستا دا خبره د کولو ده نو د ده نه به نوره څه تمه وکړې ګلابه څه وې غریب ډولکیه یاره نو وایم هلته ستا رشتې له ځو چېرته هلته ګډې وډې خبرې ونه کړې نه دا رشته څه ته وایي دن درله کوو واده درله کوو څنګه چې ما ستا مور سره واده کړی دی مړه دا څه بګه واده کړې ده والله کې خو یې زه په پو جوارو م واخلم څه دې ویلې ما هلک دی ما ماشوم دی وایم څه خو بل مو جوړ څه ناوخته دی چې ځو دی چې ځو ناوخته دی څه ویله پړونې راواله راځه خدایا بس اسم هلا قبل اليم نفوي انا مدمر هلا زه شبع هذا لا سره نه كنتم په دکان کې پاتې شو ما چغې ماما چې د دې طرف فزونو وایلې زما خیال دی هغوی رالل ورځئ چندخان ورځئ دا څو غړېږه چې خپل تالاب مې وخی پکې ټوپونه السلام علیکم وعلیکم السلام په مخه دې خان واقعي چې ډېر ټوکې دی جی غالبا چې تاسو ګلاب ګل نوم دی که نه واقعي چې د ګلاب ګل دی دروغ یې مړه زه خو د ګوپي ګل یم کینه خارونو بچو کې دی زیري لورې څنګه یې زه ښه یم تاسو ښه یې تاسو کښېنئ زه له د روټۍ بندوبست کوم اڅه نه چې د خر لرې هم راله پوخ کړی چپ شه که نه نو پرېږده چې
هسې نه چې د خر لرې هم راله پوخ کړې چپ شکنه نو پرېږده چې راباندې دستونه ولګي په خبره نه پوهېږي سړی ستاسو دپاره ویم څه کې پرېږده که نه دا پوزه دې خپله ده که په قرض دې راغښتې سم د چینک سوخنک دی یاره خولې شکه نیم ډول سر د لوام ګورې د سم چیلم دی خیر دی جي دا ټوکې ټکالې لږ ښه شي ځکه سړي صحت ورسره لږ ښه او بله دا چې ما ته مې خور ټوله قصه کړې ده بس چې د هغې خوښه ده جي نو زه څه ویلی شم زما سر کې خوښه ده جي ودې کته سر کې م خوښه وه زما په سر کې خوښه ده یاره چپ شکه نه د مړه داسې لګې چټي لګیا یې یا لکه غلی شه که نه بچې تاسو خفه نه شئ مړه چې خفه شي نو د چا به څوک وي نه نه ترورې نه خفه کېږم ګلاب ګل ډېر ګپشپي دی ګپشپي صاحب ورته وایه چې روټۍ راوړه مونږ وکړو تنګ شو که دا سم مړه پوزه راکاږې سړیه پاکه که پوزه په دې که روټۍ سر راوړو ځای دی ولې روړه وکې دی بس چې چېرته هم لاړ شي خیټو دی وایي روټۍ ده روټۍ دی ده روټۍ ده زما د موسیقۍ د نه اورېدو نه وړاندې زه تاسو ته د موسیقۍ صفت بیانوم لکه د موسیقۍ کې به طبله واخلو د ډنګ نه وړاندې سړی داسې خو چې ډنګ واوري نو سړی داسې راټوپ کړي لکه چې د خوبه راویښ شي وایه ولې ولې ده کې د موسیقۍ لهر ورننوځي نو سړی راویښ شي نن سبا په موبایلو کې موسیقي په موسیقۍ دې راویښ څه کړي چې د موسیقۍ اورېدو سره سړی چوت کې شي تاسو کې د موسیقۍ جراثیم شته واورئ جي هرنا هرنا هر خواته چې ګورم موسیقي او موسیقي دی هر خواته چې ګورم موسیقي او موسیقي ده هر خواته چې ګورم موسیقي او موسیقي ده راستۍ زه خو وایم که نه چې ټول عمر لري دا خپله په طبله کې تبدیله شوه نو انشاءالله چې د عوام به ستا د طبلې نه ډېر مستفید زه ګلابو بچې په راګ خټکي کې راشه نه زه به په راګ کدوانو کې درشم ځه راګ کدو کې راشه زه بس خو راشه پکې نه د تیستر ماړه نو دا بیا په ته به یې دا قلپینما خوله باندې برغوره کېږي او که نه دلغلی شي ګوره رېنا 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 موسیقی او موسیقی دا ستا پسد کی موسیقی دا ستا پکا پرکی موسیقی دا زړه مې غواړي چې دا سپلی دې سترت برخورداره راته ښکاري چې ستا د مزغو تارونه سس شو ټول عوام دې رانه پاسولو د دې نه وړاندې چې ته زما د موسیقۍ نوره بېعزتي وکړې زه به د دې ځینه کوچ وکړم ودرېږه نه ودرېږم ودې خبره ونه که نه نه راګونه لا پاتې دي راکاږه راکاږه خبره وره مړه څادر هم دله پاتې شو راکاږه راکاږه او بیړۍ د کمر خواته که سوزکی د لکۍ نه ونیسه رکشه د کمر خواته که ونیسه تختولو هر ځای کې ناست دا زړونه دې جوړ کړی بیا خلک ورورې دې را روان دي 4 بجې جوړو ډېره ښه ده ویم یو ځل دې بیا مبارک شه ستاسو دې مبارکه شي چې دومره ښکلې او نازولې لور مو راکړه اوهو نن بیا زرکا په کور کې نشته ما خوړو نه لیده خو زه خیر چې واده کړو نو ښه ډېر دیدن به وکړه چې واده وشي بیا به ټول عمر تاسو کوئ ښه دیدنې بیا وکړه نه که نه ترورې زما هم کویدنه شوه زه به هم د خپل کور شم دا څه دی مبارکه شه
کوم ځای وشوه؟ ستاسو د دې کلي سر ته یې کور دی ګلاب خان نامې ده ډېر ټوکمار دی ما ډېره خاندئ څه ګلاب خان هغه خو څه هغه خو بیخي لیونی دی مازغې بالکل کار نه کوي ستاسو سر سترګې نه دی چې تاسو ورسره رشته کوله دا څه وې ټیک ویم لورې دا څه چې وایي ټوکې نه کوي هغه مکمل د مزغو نه خلاص دی پاگل دی لیونی دی ښه دا خو ښه ده چې واده مې ورسره نه دی شوی کني زه خو به د خلکو د خندا شوې وې ځم چې لالا مې خبر کړم څومره چالاکه مور ده زه په چل بلې زیاده زویله پیدا کړه خو خیر دی دا خوشحالي رانه ونه لیده دوکه دا دومره غټه دوکه ما په ړومبي ځل دومره غټه دوکه وخوړه دوکه دا څه دا کوټوکو خبرې کوې چا دوکه درکړې ده بیا ګلاب ټوکمار مکمار نه دی لیونی دی مکمل لیونی دی دا تا ته چې دا ماته د زرکا مور وي کم از کم چې د ګلاب مور ته پته وه ماته خو بې ویلو چې دی لیونی دی نو بیا زه به اوس د لیوني سره واده کوم دا خلک به څه وایي ولې ونی دا معمولي خبره ده مړې په دې خبرو ځان نه مازغه مه خوره ما لږ پرېږده چې زما واده وشي که نه زما واده وشي نو دا پروګرام به بلکل کینسل کړي هغې دا ټوله دنیا د رشتو ډکه ده د دې خبرې بلکل ټینشن ماله دا زما کار دی ښه ته راځه مزه پلیز راځه مونې څه او لورې دې راتلونکي اتوار ته به مې که خیر د زړه ټول ارمانونه وریجېږي رښتیا ته څه خبرې د څه نه ته وګوره هغه د ګلاب چالاکه مور نه ده زیده یې خپل زوی له پیدن کړه ها دا څه وې دا کله موږ خو تړو خبر نه شو او ریشه مور دا زیده څوک ده وایي ستا اندرور څه ده د رحمت علي خوره ښه نو بیا نو بیا څه ما هم زیده خبر کړه چې ګلاب خو لیونی دی دا تاسو څه کړي دي یاره مورې دا ډېر غلط کار کړی غږ به دې ورته نه کوو کېدی شي چې د واده نه پس ټیک شوی بس ته دا خبرې پرېږده راځه چې بازار ته ځو چې څه جوړې جامې درته واخلم او د ضرورت نور سامان به هم واخلم ټیک شوی راځه لورې ګل جان دا د خولې نه دې کاره ولې جوړه کړې ده جوړوم به نه چې ته راته په سر ناست دی ګوره زما دا وجود او زما دا شخصیت د مینې کولو نه دی د موسیقۍ عاشقان به ما سنګسار کړي یو خبره وکړه چې واده راسره کې او که نه په موسیقۍ کې او که په راګ پشتري کې درته ووایم چې څنګه وې خو ووایه چرنا بالکل ټیک ده زه درنه لاړم دا هر څه ستا په سر دي دا چېرته لاړه چېرته تاکچن بدماشان خو راپسې نه راوړي که داسې وشي نو زه به یم پر راګ بیروي باندې وګډو نو مشر صاحب ته به ووایې چې مجرم ورته ګیروان ته لاس واچولو په زور یې د ځان خلاص کړو نو ما څه کړی وي سر داسې ورته زه څنګه ووایم هلکه ولې به نه وي ها هر چرته چې دی مخکې به ما سره ځي څه چل دی محترمې خیر خو دی که نه خیر چرته دی دلته یو راګي دی بوډا کله مې تنګۍ کله را کرکاڼې راولي کله سوی کله سوی او راته وایي چې واده را سره وکړه شرم هم بله نه ورځي هغه استاد جغرافیه خو نه یادې اوم هغه یو دی ده له خوا شرم نه ورځي په قبر کې شپې ځوړندې دي دی داسې کارونه کوي دا راګونه ماګونه به ورته په سر ماړه کړمه راځه زما راګې قوی قافیه د قوی قاف نه خاطرې جوړ راغله ځکه یې زما په اوږه لاس کېښودې خاطرې د دې نه وړاندې چې زه دا سترګې په راګې سترګان باندې پرانیزم ایس ایچ او غضب خان
تاسو کوم چې پولیس ته دی نو تاسو چې د دیوانو پولیس یې او که نه د خاپیرو دا به درته هله پته ولګي چې د یو جنۍ سره په چیر کولو په جرم کې د حوالات کې بند کړم دا څه وایي چې زه به په داسې ناتوا عمر کې جنۍ څنګه چیړم ما چیړي ما ته وایي چې ما سره واده وکړه ګینې ښه بدلني زه درته راګي رښتیا وایم پولیس صاحب دا څو په خپله پته ولګي چې زما دا عمر صرف د راګونو دپاره دی او دا ناهنجاره جینۍ ما ته د واده بشارت راکوي او زه ورته وایم چې هیرېنه دروغ مه وایه وړاندې شه خیر دی سی جوزف دا ځلې ماف کا بیا به داسې نه کوي که بیا د جینۍ چړله که نه نو عمر دپاره به دې جیل ته ولېږم پوه شوې راځه لکه هیرېنه اوس لایا واده راسره کې وکړو نه پراګې کریله کې دې تېر ویستم د عزت نه واده ښه نه دی مبارک دې شه هیرېنه ودرېدله نن یې واده دی نه نو ما تا ته څه په انګریزۍ کې وویلې زه وایم چې خدای د زرکا واده داسې پاتې کي څنګه چې د زما د زوی زړه یې مات کو غریبه ستا واده به کلی واده ته خو مې زړه کېږي زویا خو دا مور بیبي د اجازت نه راکوي دا ولې دی د توتاګلې میا دا اجازت ولې نه ورکوي چې ځان نه مور راولي مور خو به ستا زما خو به ناوي وي ناوي دا تاسو دواړه فضول خبرې پرېږدئ وینا خو یې راته کړې ده خو دا سوچ کومه چې لاړ شو او که نه نه زه به خامخا به ځو په ډولۍ کې به یې راولم یم تلل خو پکار دي ویې ګورمه چې دا ځوان څوک دی چې دا زرقا ځان ته ودی ځو خو به خامخا یالله هغه ګلجان یالله هغه ګلجانه په سترګو ړنده کې چې ما ډوونه ویني چې د واده دا موسیقي را باندې ګډه وډه نه ادم نشته ټوخی شته دا څوک را پسې بېراږه ټوخېږي وې ته د کمې را نازله شوې چېرته روان یې هر چېرته چې دی زه به درسره ځم زه خو د رحمت علي د واده موسیقۍ یې راځم وینا یې راته کړې ده څنګه سره ځم ګوره مستورات یې قمقل هلته ستا څه ضرورت دی د شرفاو په محفل کې د بې شرفاو مستوراتو ضرورت نشته دی هلته مانه خلک تپوس کوي چې دا ستا څه ده نو زه به ورته څه وایم څه به یې ورته ویچن غلمې ده هیرېنه که دا مې وویې نامعقولې مستورات نو د چپلو او د کوتکو بھرمار به یو زما به سر وي بس که هر څه دي زه به درسره ځم یا الله که شیطان چا نه دی لیدلی نو دا ما سره څوک روان دي څه دې ووې هیرېنه ما وی زما خیریت نیک مطلوب هم په دې کې دی چې تا سره لاړ شم او ته زما سره لاړه شي هیرېنه الله دا خو توتاګلی راغلی دی بادرنګ خرڅولو والا چیلې مونږ لاس کې نیولې دی یاره زه به درنه لاړ شم ښه دا د شر جړه چا راوسته ده خو زما د موسیقۍ ټول راګونه تس نس کړل نه نه جي ګلابه غلی به کښېنې ښه نو ما ورته څه ویلي کښېنه که نه کښېنه که نه ته کښېنه تا ته نه وایم هسې سره کښېناست بس خبرې به نه کړې زه چې څه وایم ما ته غوږ شه نه دی اول ها خرڅوي د هغې نه پس سندره وایي سم لاټوي که نه مړه نعمت صاحب درته وایي چې چپ که ګوره د شرفاو په محفل کې تپوس له نه دي پکار چې دی چغې ووایي یا لکه نو ته په سړیتوب نشې کېناستې شل ځله ورته چپ شه چې هغه څه ووایي نو زه ورته نو زه هم دا وایم که نه چې څه دې ووایي که نه اوس چې وایي نه
داسې کینولیو نو چې ته دا بانټ بند کړې نو زه به څه ووایم؟ حاضرین محفل د دې واده په خوشحالۍ کې زه تاسو ته راګ شهنایي اورومه. دا راګ شهنایي چې څوک واوري نو بر نه حقه خوشحاله شي. بر نه حقه چې خوشحاله شي نو بس وایې وې نو بیا دې د بانټ تار راکړو. ګوره دا به ډیلم نه پرېږدي، زور ورکړه چې بیخي بند شي. اوس تاسو زه راګ شهنایي ویم. अंबार द खुशालो में पटटर लगी औलास की में चपलास्त पसर लगी. तेरा मखूका लगा बंदूरी बली चुप्पी जनी ویلی شي نه میرا سی چرته د په کومه ورځ ته پیدایدا راته ووایه؟ جمعې په ورځ خو خلک تلاوت کوي. د خدای خاطر وکړه ما خپل کار کرم ته پرېږده کنه. نو به دې تېره نه اورې او که نه نو دا اوس بل څه وایي ده. بس تا سره خو خبرې کول هم ناروا دي. حاضرین محفل واورئ. अंबार د خوشحالو में पटटर लगी. نه دا اوس پښتو کې خبرونه کوي. ځه اوس څه کوې اوس په چیلم ګوزار وکړو. اوس قانون لاس کې غوښتل دي نو زه به درنه رحلت وکړم ګلاب صاحب. جغرافیه صاحب خبره ورکړه. نه یاره نه یاره پرېږده چې ځي. تاسو ولې د امرتسر نه داسې لیونې راغوښتو؟ مړه غلی شه سړیا، ستا د لاسه زما ټول فنکشن ګډوډ شو. بس اوس ځه شابه سر ځه. نو نیغېږي ولې؟ دا ډو واده کوم نه ځه نه کوم واده بلکل نه کوم. انجینر صاحب جی تاسو له ماسټر سره واده؟ بلکل هغه زړه ښځه ده، عمر یې ډېر دی، اختر لوی دا څه وی منه تاسو سره نه جوړېږي. ماته بچي هغه د ملاله ترور راغه. راځه پاسه بله کېنه پاسه دې خوا کېنه. راګه خوړو سړیتوب نشته. ته چا راوستې دلته؟ کېنه بارم کېنه. د مور واده دې مبارکه شه. غلی شه. کېنه کېنه مړه کنه. نکاح خوا راغلی دی کمره کې دی. کوي چې نکاح وتړو. ترورې خپل نه یو دخل دل زما حق دی. کار دی چې زه د هغې څېره خو وینم. ولې نه بچی یو منټ دنیا واده دی. راځئ لالا مې جون ناوې لیدونه راغې. او خورې ما ویل چې د ناوې دا مخ لږ وینم. مهرباني وکئ د دې د مخ نه دا نقاب لږ اوچت دی. د ناوې د مخ نه دا نقاب اوچتول ډېر ضروري دي. نه د پښتو په معاشره کې دا هېڅ چا هم نه کړي. خو زه نن ځکه کوم چې تاسو ماله دوکه راکړې. دوکه د څه دوکه؟ بس ترور مهرباني وکړئ دا مخ یې لږ ماته وښایه. رورا نا فرض به زه ادا کوم. دوکه دا دوکه نه ده نو څه دي ترورې؟ کوم تصویر چې تاسو ماته ښودلی
دا هغه تصویرواله جینۍ نه ده ولې چې هغه ډېره ښایسته سمارټ او کم عمره جینۍ وه او د هغه تصویرواله په عمر کې د ځمکې اسمان فرق دی ترورې زړه ښځه ده ترورې زړه شرم درله نه درځي چې تا زما دومره بېعزتي وکړه دومره بېعزتي خو څوک د خپل دښمن هم نه کوي په ما کې نه څه کمی دی د هر انسان ارمانونه وي ما چې ته په کوم تصویر کې لیدلی وي هغه نشي کېدی کوم تصویر چې ما لیدلی و هغه د 15 کاله زوړ تصویر و کم از کم زما ستا جوړ نشي کېدی چې زما ستا جوړ نشي کېدی که نه نو بیا دلته ولاړ ته دی وځه تا ورته ګوره زما مړ شوه زما ملي ارمان ته بخاري کوه راځه چې ځو راځه ما سره روره بس خورې بس اوس د دې هر څه نه پس زه څنګه دلته ایساری دی شم څنګه چې زما د لاسه د دې ارمانونه خاورې ریشو دقسې د دې د لاسه زما ارمانونه خاورې ریشو خورې زما ولې ما سره دوکه کوونه ولې راځه خورې راځه ما سره زویا درته مینت کوم درته کوم جونه مورې چې د څه نه یارېدم ستا ټول ارمانونه او خوبونه خاورې ریشو مورې خاورې ریشو دا هر څه ستا د لاسه مورې دا هر څه ستا د لاسه ما سره شو ستا د لاسه زما ژوند تباه او برباد شو د یوې جینۍ د رشتې دپاره دا زه په ټول زړه کړم زما مخ د ستا د لاسه سپین شو مورې ستا د لاسه سپین شو اوس به څوک راځي څوک به راځي زما رشتې له څوک به راځي مورې شکر دی چې ګل جانې خو په واده کې پاتې شوه زه به په ارام خپل ریاض وکړم د خندانه د مور دارشه څو دراګونه دې راویښ کړه نه زه د موسیقار اعظم استاد جغرافیه استاد یم زما خوراک سکاک راګونه دي نه زه هم راګونه خورم ښځې ساګونه خوري راګونه نه که راګ یې زده کې نو کښېنه Bora, Helena, Bora, Helena. نه زه زما واده دی په ما باندې ناوخته کېږي ښه زما په خیال د دې مستورات د دماغو د سیتار تارونه بې سوره شوي دا به خپل کار هرلا ویما زما ازار والا
مورې مونږ پورې او زما زوی پورې خندا کوله لاړه خپله لورې لیونۍ شوه اوس دې ګرځي په لارو کوڅو کې لکه د لیونو یا ښځې یا ښځې چا پورې خندا مه کوه رښتیا وایي که نه د غریبي ښارونۍ چا به په لینده به دا خپه ویشتې بیا به ګوډه ګوډه ګرځي او ټوپونه به پیاسې وي غلی شه که نه ولې نو جواب ورکړه که نه واده ویم سړیتوب زده کړه نو ما څه ویلي ته خو غلی ولاړ یم ویمه د ګلاب پلار هله مور دې لیونۍ شوه مور دې لیونۍ شوه زما زوی ته وایي زما پلاره مازغې خراب شو یا لکه خلک کېږي نه چې په دې چپړ دې ولم په دې چپړ دې په دې سر دا شکر ګزار رحمانیات کوي ما خبره کړې ماشوم دې بس خبره کوه تاسو بیا سړیه خبره وره اوس هم لا ستلي راغلي نه دي زما زوی د مزغون اخلاص دی او د هغه لور مزغون اخلاصه ده وی لاړ به شو دا رشته ونه غواړم یا ښځې یا ښځې د چا په پرهرونو باندې مالګې مه توروه رښتیا وایي که نه څه املي خو نه ده چې مالګه پرې توروه ته په سړیتوب نه ودرېږې ته غلي کېږې نه خدایه دا زوی مې روغ کې پروردګاره زه هم لیونی کړم ځان سره ډېر بد شو وروره ډېر زیات بد شو اخر څه بد شو څه بد شو تیاره نه وي چې چاته په کور پرېږدې او راشي دې نو ګینې دا خو شو خبره دا نه ده ځای دی خوري خبره دا ده چې بد هغې ما سره وکړه ما سره ولې ما ترې 15 کالو زوړ تصویر ښوده او بله خبره دا ده ځای دی خوري چې زما او د هغې په عمر کې ډېر فرق دی دا ژوند به ما تېروم ما دې ایډیل خو دنیا غرقه که ما ته نه ګورې زما هم څه ارمانونه څه خواهشاتو یو خندروي خاوند مې پکار و میلاو شو خو هغه هم پاګل وختو زما ارمانونه هم خاورېرې شو ګوره خوري تا ته خو پته ده که نه چې دا جوړې په اسمانونو جوړېږي ما او تا دواړه بې جوړو بس په قسمت کې به هم نه وه بس خبره ختمه ته ټیک وې هرې لارې له بانه جوړول زموږ عادت دی پرېږده چې د موږي لږ کښېنه 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 ډېر وګرځېدو وډو څوک یې پېژني نه السلام علیکم جی السلام علیکم یو تپوس درنه کوم جی خفه نه شئ جی 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 دا بیبي وګورئ دیکھو وګورئ جی دا پېژنئ جی ویریدو نه جي دا جینې زه نه پېژنم تاسو بل چا نه پېژنئ نه یې پېژنئ داسې چل دی لږه چې مخکې ځو بل چا نه به تپوس وکړو راځه بیبي راپاسه راځه کور ته دې بوځو راپاسه ځه جي لیدلې مې ده هلته یې چیندرو یې کوله چېرته هلته زما خو ورپسې زاره شته شو زیا ما ورته بوځه خپلې لور له مې بوځه لور له دې بوځم بس ګاډي کې خېږه سوزه کېږي که نه لږ صبر وکړه ځان ټینګه ځان ښه یعنی دا یو راګې زده که راګې جدایي نو به زه به جوړه عروسي واغوندم دا جوړه یوروسي څه ته وایي سمې خبرې کوه جوړه عروسي وایي د واده جوړې ها ته رښتیا وې نو زه خو په دې عمر کې دروغ نه شم ورکولی ښځه شروع شه راګې جدایي به ما سره وې
ها خو د زړه بلاس مو باسه کنه ګوره دا سترګې شریفې ورته پټې کا په پټو سترګو دا راج ډېر ښه ایسته کېږي خو دا نو پکې هېر نه کړي او انشاءالله بیا ته چې څنګه سترګې پرانیږي نو ځان ته دې شیشې کې وکتل د څوارلسمې سپوږمۍ به درنه جوړي ها ته رښتیا یې او اوس ته سترګې پټې کا زه به ستا په مخ باندې لاس راکاږم او ته به دا راګ شروع کړي انشاءالله چې سترګې پرانیزي مخ به یې لکه د رینټې کار پړک اوس سترګې پټې اوس وایه تورې سترګې دې اشارې کا تورې سترګې دې اشارې کا دغه دی اوس صبر وکړه دا به یو ځل بیا وې خو زه به ستا په مخ باندې لاس راکاږم نو بیا به ته هم دا راګ وې ما پسې ټیک شو که دې سره به ستا راګ چې کوم دی دا به پوخ شي ښه تورې سترګې دې اشارې کا تورې سترګې دې اشارې کا تورې سترګې دې اشارې کا صبر وکړه لږ صبر وکړه چې څنګه زه ته وایم هغه رنګه وایه همداسې لګیا مه اوسه که نه ګورې تورې سترګې دې اشارې کا تورې سترګې دې اشارې کا تورې سترګې بس یو ځل ما ویلي دي ته درې ځل سله وې سری شونډې لمبې کا زړګیا راته وایه سری شونډې لمبې کا زړګیا راته وایه اوس کوم طرف ته لاړ شمه اوس کوم طرف ته لاړ شمه اوس کوم طرف ته لاړ شمه شاباش دا به اوس درې ځلې وې تورې سترګې دې اشارې کا ښه سور سره که بدپریزي دې پکې وکړه نو کېدای شي څه بل څه درنه جوړ شي او که صحیح سور کې دې ووې نو انشاءالله د چین ماچین خاپېری به درنه جوړوي زه وایم زما ته غوږ دی تورې سترګې دې اشارې کا یو ځل تورې سترګې دې اشارې کا تورې سترګې دې اشارې کا دا درې ځله ټیک دي دا اوه ځله به څوک وایي ته ورېږه چې اوس ځان وګوره داسې دي تاختې چېرته لاړو بابا الله قرآن اخلا شي چېرته به رانه ځې وای دا ده زما لور ګاډي نه کوزېږه ګاډي نه کوزېږه وای زما بچې وای زما زرکانو بچې ته چېرته وې ودرې ته چېرته وې دا د چین ماچین خاپېری ده خانده دا پسې راغلې ده دا ستا لور ده تاړهدار صاحب تیار واده و که دلته چا راغلی راشي په ځای یې پرېښوده ولاړو دا ولې عنوان وه پخ کړي غلی شه نو ما څه ویلي دي زه خبر نه یم نو څه خبره به وکړم تاړهدار صاحب دا ټول قصور زما دی ما خو د دې ښه غوښتل ما وې چې ډاکټر یا انجینیر ته مې ودومه خو ټول عمر د دې په دې عصري تېر شو تاړهدار صاحب چې واده تیار شو نو هلک وې چې دا خو ما عمر کې ډېره مشهوره ده خو د واده زلمې ته لاړ د همداسې پرېښوده زما بچی هلا کارغان نیسي ونو کې ودرېږه مونږ هم نه سره نیسو ودرېږه بچی ودرېږه
زرکا لوري زرکا بچې زما بچې زرکا زما لوري زما لوري یا الله زه تباه شوم باسه لوري باسه کنه باسه باسه چې بیا منډه کو باسه بیا منډه وراځه بیا راټوپ کا زمونږ په معاشره کې داسې ډېر کیسونه شوي دي خو تاسو د الله د داسې غم نه ساتي